نو کله مرجر څه وشو چې هغه نه بعد خو مطلب ډېر امپرومنټ راغلی پی ټي سي فنډ مو ورته ویل چې دا مرجر نه بعد شوی مو سره به مطلب ټوټل کال کې مو سره بمشکله های سکول سره 30,000 روپۍ به هم بجټ کې نه راتلی اوس ماشاءالله مو سره تقریبا 30 لاک بونډریوال کې راغلي وي چې بونډریوال دی انداسې ګروپ لیټرین دی واټر وغیره څه شي مختلفو کې راغلي مو کړي بنیادي ضرورتونه یې سکول کې هغه اوس مطلب پی ټي سي فنډ نه پرنسپل په خپل هغه کوي مطلب محتاج نه یو بل ادارې ته نشي او په 2018 کې سپوسټ اناونس شو زموږ ډېر بېروزګاره خلک چې هغه تقریبا 8-9 سال نه هغوی جابس پسې ګرځېدل نو په دې ریسنټ 2 or 3 ایئرس کې دومره جابس حکومت اناونس کړل نو هغوی اپلای وکړې او په هغې کې خپل ټیلنټ شو کړو هغوی چې کوم دی هغه سلیکټ شو او په هغې کې مونږ هم الحمدلله ټیسټ ورکړی او زما دلته اپوینټمنټ وشو استادان هم پوره دي ماشاءالله اوس سکول بلډینګ جوړ شه د فرنیچر راولو بیکونه میکونه مو ته میلاو شو مخکې دا ماشومان به مو په ټاټونو کې نه ولو ځکه چې مو سره فرنیچر وونه کتابونه وغیره بیگز وغیره دا شی شوي هر څه مطلب پینونه وغیره څه شي پورې څه شی هم دی هغه شی مکمل میلویږي منیټرینګ والا مطلب ټایم په ټایم ورسي هغه سټاف وغیره هغه ښه طریقې سره چې کوي هغه نه علاوه مو سره سټاف کم یو سټاف هم وشو وډ کې تعلیم حاصل کې او د ټوله علاقه ترقي وکړي نو اوس ماشاءالله سکولونه آباد دي ښه سټډي شروع دی انشاءالله زه چې ټیچر جوړ شم نو انشاءالله زه به هم ښه پړی